نو حدیث مبارک کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای کو چرته د یو انسان ځنکدن شروع ده حالت د مرګ کې ده ژوندو د څه کول پکار دي په دې ټایم کې نو حدیث مبارک کې راځي تاسو دغه کس ته تلقین د لا اله الا الله کوي کم خلک چې ژوندو ده نو د چا چې ځنکدن شروع ده دغه په خوا کې د کینی او د لا اله الا الله کلمې تلقین دی کوي تلقین د کلمې بسنګ وي دته بنوای چې ته کلمه وایا ځکه هغه د ځنکدن په سختو کې دی هغه د بیماری په سختو کې دی کو ته ورته شابه کلمه وایا او شابه تلوار کې کلمه وایا اسینه چې هغه په دغه ټیم کې د کلمې نه چرته انکار ونه کی په دغه ټیم کې هغه د کلمې نه انکار وکړي چې نو هم کلمه الله دې نه کې اسینه چې د کفر په حالت کې د دنیا نه لاړ شي نو تب هغه ته نه وایي چې کلمه وایا بلکې تب په تیز आवाज باندې کلمه د مړي په د چا چې ځنکدن د دغه په خوا کې به وایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله دا کلمه به تیزه وایي امید درک نه داره چې دغه په ژبه باندې دا کلمه جاری شي حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي لقنوا موتاکم تاسو خپل مړو ته تلقین کوئ لا اله الا الله په لا اله الا الله کلمې سره دا تلقین به ولې کوي ځکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي من كان آخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنه نبی علیہ السلام فرمایي د چا چې په ژبه باندې اخري خبره دا غاله چې لا اله الا الله نبی علیہ السلام فرمایي دخل الجنه دا انسان جنت ته داخل شو نو ته ورته په خوا کې په تیزه وایه لا اله الا الله کې دې شي دا په ژبه باندې شروع شي لا اله الا الله او دا د اخري کلمه شو بس دا انسان جنتی دی دا اخري خبره دا شو دا انسان څه دی جنتی دی خدا نه کله کله موږ د یو مړي په خوا کې د یو انسان په خوا کې ناس یو دا په ژبه باندې کلمه رانه شي اسمه نه یا کله موږ خبرونه نه یو داغه د شپې ساختلې خلک سار خبر شي ما پاسه واغم مړو نو ته به څه وایي چې دا مسلمان نه دی نه دا مسلمان دی دا مسلمان دی کافر به هله و چې هغه د کلمې نه انکار کړی وي دا مسلمان دی سره د کلمې د دنیا نه تللی دی خو بهرحال طریقه دا ده چې په یو کور کې یو انسان مریض زما ستا دا ذمواري ده چې د هغه په خوا کې کښېنه او په تیزه باندې تلقین د کلمې ورته کوو لا اله الا الله دا کلمه ورته وایي کله چې دا انسان وفات شو دویمه طریقه بیا څه ده دویمه طریقه دا ده چې د هغه سترګې غړېدلې پاتې شي د هغه خوله وازه پاتې شي خپې لاسې کاږه واږه پاتې شي نو طریقه دا ده چې د هغه سترګې پټې کړه خوله وله راټوله کړه زنه وله وتړه خپې لاس ورله سم کله چې یو انسان وفات شي د ده سترګې اکثر غړېدلې پاتې کېږي او تاسو به په حالت د ځنکدن کې انسان لیدلی د سترګې اسمان ته نیولي د سترګې اسمان ته ولې نیولي حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ان الروح اذا قبض تبعه البصر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي کله چې روح قبض کړی شي کنه نو دا روح چې کله اسمان ته خیږي نو دا سترګې ورته داسې ګوري دې روح ته ګوري نو دا روح اسمان ته روانه دی ورته کتل د سترګې دک شانتي غړېدلې پاتې شي نو چې غړېدلې پاتې شي په دې سترګو ورله لاس راوکاږه سترګې ورله پټې کړه